السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا کله چې تاسو خپل وی اف ډي انورټر اپ کوئ یعنی بندوي نو په دې صورت کې دوستانو تاسو د وی اف ډي انورټر ار پی ام 15 ترازی او تاسو وی اف ډي انورټر دا نه اپ کیږي یعنی نه بنديږي نو د دې دوستانو لاملونه څه دي او د دې د حل لارې څه دي دوستانو زه غواړم په دې رابطه تاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته دوستانو کله چې تاسو خپل وی اف ډي انورټر اپ کوئ او د اپ کېدو په صورت کې یعنی بندېدو په صورت کې د دې ار پی ام 15 ترازی او دا نه بندېږي د دې مهم لاملونه دوه دي یو دا د دوستانو چې د سولر پینلو د انپوټ ولټ مطابق په وی اف ډي انورټر کې سیټینګ صحیح نه وي شوی او دوهم دا د دوستانو چې کله ستاسو د سولر پینل ولټ د وی اف ډي انورټر د ولټ څخه زیات شي یعنی دلته تاسو په وی اف ډي انورټر کې 800 ولټ انتخاب کړئ او دا غینه دوستانو تاسو د سولر پینل ولټ چې دا د 800 ولټ څخه زیات شي نو په دې صورت وی اف ډي انورټر د بندېدو په صورت کې د دې فریکوئنسي 15 ترازی او په نورمال ډول باندې انورټر نه بنديږي نو دوستانو د دې فالټ د حل لارې دوه دي یو دا د دوستانو چې تاسو به په وی اف ډي انورټر کې ورشئ pb.07 ته په p.07 کې انتخاب یو سلو دیرش یا یو سلو څلوېښت دلته به دوستانو تاسو یو نیم سیټ انتخاب کوئ او د ډاټا بټن به انټر د دې نه وروسته دوستانو تاسو بیا دوباره چیک کوئ خپل وی اف ډي انورټر که برابر شوی نو د دې نه وروسته دوستانو بیا به تاسو ورشئ سولر پینلو ته چې کوم تاسو د سولر پینلو سټینګونه جوړ کړي نو دغه سټینګونو څخه به دوستانو یو سولر پینل لري کوي ځکه چې تاسو د سولر پینلو ولټ چې دا د وی اف ډي انورټر د ولټ څخه زیات شوی دی یعنی د 800 ولټ څخه د دې ولټ زیات دی نو د کله چې دوستانو تاسو سولر پینل یو لري کوي د سټینګ څخه نو د دې نه وروسته بیا تاسو دوباره خپل وی اف ډي انورټر آن کړئ د آن کېدو په صورت کې بس تاسو وی اف ډي انورټر ان شاء الله کله چې تاسو خپل وی اف ډي انورټر اپ کوئ یعنی بندوي نو دا په نورمال ډول باندې بنديږي او په دې باندې به دوستانو کوم چې فریکوئنسي د هرز دا به په دې باندې نه وردیږي او ستاسو انورټر به مکمل دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم